بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نن لیکچر کې د STEMI په مدیریت او درملنه باندې خبرې کوو. د STEMI درملنه په درو برخو باندې ویشلې شوې ده چې لومړی روغتون ته له رسېدو وړاندې درملنه، دوهم په عاجل خونه کې درملنه او دریم هم د بستر پر مهال په ICU او یا هم په واټ کې د ناروغ مراقبت او درملنه ده. راځو لومړی پری هاسپټل کیر باندې خبرې کوو. وړاندې له دې چې روغتون ته ناروغ ورسېږي د ناروغ مراقبت دی. وړاندې له هغې چې په دې خبرې وکړو، راځو دې ته چې څومره چې ناروغ ځنډېږي همدومره اختلاطات پکې ډېر رامنځته کېږي او په دې برخه کې د ناروغ انظار او پروګنوسیس په دوو مهمو اختلاطاتو پورې اړه لري. یو الکتریکل کمپلیکیشنز دي یا د برقي سیستم اختلاطات دي یا په لویو کې د اریتمیاز د قلبي بېنظمیو منځته راتګ دی، او دوهم میخانیکي کمپلیکیشنز دي یا پمپ فیلیر دی چې دا دواړه د ناروغ په STEMI ناروغ کې د دې منځته راتګ په خرابو انظارو او عام د مړینې په خطر باندې دلالت کوي. او بله خبره دا چې د ناروغ ځنډ د ناروغ د مړینې او د کمپلیکیشنز باعث کېږي. زیاتره مړینې د کارډیاک اریتمیاز له امله رامنځته کېږي، بیا په ځانګړې توګه د بوتیني یا وینټریکولر فیبریلیشن له امله صورت نیسي چې په لومړیو 4 ساعتونو کې واقع کېږي دا مړینې، او د دې مړینو له نیمایي زیاتې په لومړي ساعت کې پیښیږي، او دا ځکه پیښیږي چې یا ناروغ وځنډېږي، د ناروغ لخوا په وخت د مرستې غوښتنه ونه شي، او یا هم ناروغ په ځنډ روغتون ته ورسېږي، او یا هم په روغتون کې په عاجل خونه کې د ناروغ سره سطحي برخورد وشي، ناروغ په ښه ډول تشخیص نشي او د ناروغۍ هغه ګیلې بابیزه وګڼل شي. په دې حالتونو کې اختلاطات او آن مورټیلیټي یا ډیتس واقع کېږي او د ناروغ د ژوند د اخیستو باعث کېږي. روغتون ته له رسېدو وړاندې ځینې مهم موارد دي چې ډېر مهم دي او باید ناروغ او صحي ټیم په پام کې ونیسي. لومړی دا چې د STEMI په پیل کېدو سره پر وخت د ناروغ په واسطه د خپلو ګیلو پیژندل، ترڅو پر وخت اقدام وکړي او خدای مه کړه د ځنډ له امله د مړینې او د اختلاطاتو ښکار نشي. دوهم د یو عاجل په مجهز وسایلو سنبال ټیم استخدام دی، ترڅو ناروغ په ښه ډول مراقبت ترسره شي او د کارډیاک اریسټ په صورت کې ناروغ ته احیای مجدد یا هم ریسسیټیشن ترسره کړي. او دریم په عاجل ډول روغتون ته د ناروغ رسول دي، او څلورم هم په عاجله ډول د رګ خلاصونې مراقبت دی او ترسره کول دي، یا هم د درملنې په واسطه او یا هم د جراحي مداخلې په واسطه لکه PCI یا CBG. څومره چې د ناروغ لخوا خپلې ګیلې پر وخت ونه پیژندلی شي، ناروغ پر وخت اقدام ونه کړي، دا زیاتره د ځنډ باعث کېږي او ځنډ د اختلاطاتو او د مړینې د منځته راتګ باعث کېدلی شي. دوهم قدم ته راځو چې په عاجل خونه کې د ناروغ مراقبت دی. په عاجل خونه کې د ناروغ مراقبت ځینې خاص اهداف لري، او دغه اهداف عبارت دي د ناروغ د درد کنټرول، د ناروغ د ناراحتۍ د اعراضو د ګیلو کنټرول دی. دوهم د ډاکټر لخوا د هغه ناروغانو پر وخت پیژندل چې عاجل ریپرفیوژن یا د رګ خلاصونې درملنې ته اړتیا ولري. دریم د هغه ناروغانو په روغتون کې په واټ کې ځای په ځای کول چې د کم خطر لاندې دي. او څلورم هم
له وخت څخه وړاندې د ناروغ له رخصتولو څخه ډډه کول. زیاتره وختونه داسې کیږي چې د STEMI ناروغ په ښه ډول تشخیص نشي او یا هم د هغوی په تشخیص او په درملنه کې ځنډ واقع شي او یا هم له وخت څخه وړاندې رخصت کیږي. دا درې واړه خبرې د ناروغ د اختلاطاتو د رامنځته کېدو او د ناروغ د مړینې عمده علتونه تشکیلوي. په عاجل ایمرجنسي خونه کې لومړی درمل چې کارول کېږي هغه اسپرین دی، آنټي پلټلیټ ایجنټ دی چې دا د پلټلیټ د فعاله کېدو د اګریګیشن مخنیوی کوي او د ترومبوز د انکشاف او ودې مخه نیسي. دغه درمل په دې ډوز باندې ورکول کېږي. تاسو کتلی شئ په لومړیو کې 180 تر 325 ملي ګرام په لومړیو کې ناروغ لخوا په خوله کې ژوول کېږي او له هغې څخه وروسته باید روزانه 15 تر 162 ملي ګرام روزانه ورکول شي. که چېرته هایپوګزیمیا موجوده وه یا په ناروغ کې د اکسیجن کمښت موجود و، نو په دې حالتونو کې باید ناروغ ته د پوزې د لارې، نیزل پرانکس له لارې یا د فیس ماسک له لارې اکسیجن ورکول شي تر 6 الی 12 ساعتونو پورې او له هغې څخه وروسته باید ناروغ وارزول شي تر څو د هغوی اړتیا اکسیجن ته موږ وګورو چې آیا ناروغ زیات اکسیجن ته اړتیا لري او که نه. د درد او د ګیلو د کنټرول په خاطر ناروغ ته ورکولی کېږي د ژبې لاندې نایټروګلیسرین 0.4 ملي ګرام تر 3 ډوزونو پورې او د هر ډوز ترمنځ باید 15 دقیقې فاصله موجوده وي. که چېرته ناروغ د ژبې لاندې یا سبلینګول نایټروګلیسرین سره کنټرول نشو نو کولی شو چې موږ انټراوینس نایټروګلیسرین یا واردي نایټریټ څخه استفاده وکړو. 15 تر 10 مایکروګرام پر منټ شروع کیږي او هر 15 دقیقې وروسته یې ډوز د 15 تر 10 مایکروګرام پر منټ په اندازه زیاتیږي تر څو اعظمي 200 مایکروګرام پر منټ ته ورسیږي. په هغه ناروغانو کې چې هایپرټنسیو دی، فشار ټیټ دی، یا په هغه ناروغانو کې چې برډیکارډ دی او یا په تیرو 48 ساعتونو کې سلډینفیل اخیستی وي باید دغه درمل ونه کارول شي. که چېرته د نایټریټس په کارولو سره درد آرام نشو نو بیا موږ مورفین کاروو. مورفین ډیر اغیزمن درمل دی چې دا د 2 تر 4 ملي ګرام په اندازه وردي استعمالیږي او کولی شو چې همدغه ډوز 15 تر 10 دقیقې وروسته بیا هم د درد او د ناراحتۍ په شتون کې تکرار کړو. دې څخه علاوه د درد د کنټرول په خاطر وردي بیټا بلاکر درمل کارول کېږي چې په دې کې لومړی میټوپرولال استعمالیږي 15 ملي ګرام په 15 دقیقو کې باید وکارول شي او موږ کولی شو چې تر 3 ډوزونو پورې دغه درمل تکرار کړو. له وردي میټوپرولول څخه وروسته 15 دقیقې وروسته باید موږ ناروغ ته 50 ملي ګرام بیټا بلاکر هر 6 ساعته بعد تطبیق کړو تر 2 ورځو پورې. د هغې څخه وروسته 100 ملي ګرام په ورځ کې 2 ځلې سهار او بیګا استعمالیږي او په دې سره د ناروغ ګیلې او د راتلونکو ګیلو او اختلاطاتو مخنیوی هم نیولی کېږي. د خولې د لارې یا اورل بیټا بلاکر باید په لومړیو 40 ساعتونو کې ناروغ ته پیل شي، خو په دې شرط چې لاندې موارد موجود نه وي. په هغه ناروغانو کې چې د زړه عدم کفایه ولري، په هغه ناروغانو کې چې د زړه آوټپوټ کم وي، په هغه چا کې چې کارډیوجینیک شاک کې راشي مراجعه وکړي،
په هغه ناروغانو کې چې په ECG کې د PR انټروال د 0.24 سیکنډ څخه زیات وي، په هغه ناروغانو کې چې دوهمه یا دریمه درجه اوزیني بطیني بلاک ولري، په هغه ناروغانو کې چې فعاله استما ولري، د سږو التهابي الرژیک آفات ولري، باید ونه کارول شي. په دې ناروغانو کې د درملنې د اغیز د ارزولو په خاطر د ناروغ متداومه او دوامدار ګراف باید ترسره شي، ترڅو موږ ته د غیر اختلاطي او همدارنګه د اختلاطي ناروغانو معلومات وشي او دې ترڅنګ موږ ته د ناروغۍ د درملنې اغیز څرګند شي. په هغه ناروغانو کې چې په دوه پرلپسې چیسټ لیډز کې او یا په دوه پرلپسې لیمب لیډز کې ST سیګمنټ الیویشن موجود وو، نو دغسې کسان عاجل د رګ خلاصونې ریپرفیوژن درملنې ته کاندید دي، یا د درمل فارماکالوژیک ټریټمنټ په واسطه او یا هم د انویسیو جراحي مداخلې په واسطه لکه PCI او یا هم CBG. د دې مواردو په نشتون کې بیا ریپرفیوژن تراپی ته اړتیا نشته او برعکس هارمفول یا ضررناکه تمامیږي. څومره چې ناروغ پر وخت مراجعه وکړي او څومره چې د اسکیمیا سایز لږ وي، په همغه اندازه د انفارکشن اندازه راکمیږي، او څومره چې په ناروغ کې د ګیلو د کنټرول په خاطر پر وخت اقدام وشي، په عاجل خونه کې د ناروغ پر وخت په سم ډول تشخیص او منیجمنت ترسره شي، په همغه اندازه د انفارکشن سایز راکمیږي، د اختلاطاتو او د مړینې د منځته راتګ مخنیوي کیږي، چانس کمیږي. په هغه ناروغانو کې چې ST سیګمنټ الیویشن پکې رامنځته شوی وي، په چیسټ لیډز کې د 2 ملي متر په اندازه او یا په لیمب لیډز کې د 1 ملي متر په اندازه ST سیګمنټ الیویشن موجود وو، نو په دوی کې انویسیو او یا هم نان انویسیو ریپرفیوژن ټریټمنټ انډیکیشن لري، استحباب لري. په هغه ناروغانو کې چې د درمل په واسطه یې رګ خلاصونه اجرا نشي او یا هم درملیزه رګ خلاصونه پکې کانټراانډیکیټډ وي، په هغه ناروغانو کې چې تشخیص یې د شک لاندې وي، شکمن ناروغ وي، په هغه ناروغانو کې چې په کارډیوجینیک شاک کې مراجعه وکړي، په هغه ناروغانو کې چې د بلیډینګ د خطر سره مواجه وي، او په هغه ناروغانو کې چې ډیر وخت ور باندې تیر شوی وي، نو په دې ناروغانو کې بیا د درمل په واسطه رګ خلاصونه امکان نه لري، ستونزمنه وي، د خطر سره یو ځای وي، نو جراحي رګ خلاصونه انډیکیشن لري، لکه پرکوټینیوس کورونري انټرونشن یا PCI چې ورته وایي، او یا هم په هغه ناروغانو کې چې PCI ته مساعد نه وي، هارت فیلر ناروغان وي او ورسره یو ځای STEMI ولري، او یا هم ډیابیټیک وي، شکر ولري او ورسره یو ځای STEMI ولري، په دې ناروغانو کې بیا د PCI په نسبت CBG ته یا ګرافت ټریټمنټ ته وبخښئ د ریکارډ ستونزه رامنځته شوه. په هغه ناروغانو کې چې PCI ته مساعد نه وي، شکر ولري او د زړه عدم کیفیه ولري، د چپ بطین عدم کیفیه ولري، په دې کسانو کې د PCI په ځای باید ګرافت ترسره شي. د جراحي مداخلې په اساس یو بل رګ یا وین یا ارټري د بند شوي اکللي شریان پر ځای انسټوموس کېږي، ګرافت کېږي، ترڅو ریپرفیوژن صورتمند شي. په هغه ناروغانو کې چې د درمل په واسطه د رګ خلاصونې ټریټمنټ ته کاندید وي او یا په بله معنا فیبرینولیسس ته کاندید وي، په دغې ناروغانو کې باید د اعراضو د پیل په نیم ساعت کې
فیبرینولیټیک ټریټمنټ پیل شي یا د درمل په واسطه رګ خلاصونه اجرا شي. که چېرته خدای مکړه وخت زیاتیږي یا وخت تېرېږي، ترومبوز میچر کېږي، هغه پخېږي او بیا موږ نشو کولی چې د درمل یا د فیبرینولیټیک ټریټمنټ په واسطه موږ رګ خلاص کړو. د فیبرینولیټیک ټریټمنټ عمده هدف دا دی چې موږ بند شوی کورونري ارټري خلاص کو او د مایوکارډیم جریان تامین کو ترڅو د ناروغ ګیلې کنټرول شي او د اختلاطاتو څخه مخنیوی وشي. هغه درمل چې په دې هدف کارول کیږي عبارت دي د TPA یا ټیشو پلازمینوجن اکټیویټر، سټریپټوکاینز، ټینیکټیپلیز یا TNK او ریټپلیز یا RPA. دا ټول د امریکا متحده ایالاتو د غذا او د درمل ادارې لخوا تثبیت شوي دي، اپروቭ شوي دي او په وردي ډول په STEMI ناروغانو کې چې ST سیګمنټ الیویشن ولري او په داخل دي 3 ساعتونو کې مراجعه وکړي ورکول کېږي. ډېر اغیز هلته لري کله چې په داخل د نیم ساعت کې دا رازو د پیل تطبیق شي. څومره چې ځنډېږي وخت تېرېږي نو اغیزه کمیږي او د 12 ساعتونو څخه وروسته په هیڅ ډول د تطبیق وړ نه دي. دغه ټولې دواګانې پلازمینوجن په پلازمین باندې بدلوي او دا بیا په خپل وار د ترومبوز او د فایبرینولیسس او د ټوټه کېدو باعث کېږي. ترومبوز ټوټه کېږي، ختمیږي او رګ خلاصېږي. دا هم د مختلفو فیبرینولیټیک یا ترامبولیټیک ډرګز ډوزز دي، تاسو یې کتلی شئ او د ناروغ د ټریټمنټ د انډیکیشن په صورت کې تطبیقولی شئ. کوم حالات دي چې موږ نشو کولی دغه درمل ترامبولیټیک فیبرینولیټیک درمل وکاروو؟ 2 ډوله کانټر انډیکیشنز لري. یو مطلق کانټر انډیکیشنز دي، ابسولوټ کلیر کانټر انډیکیشنز دي. دا هغه دي کله چې یو ناروغ په هر وخت کې د دماغي اویو د خونریزۍ تاریخچه ولري. دوهم په تیر یو کال کې د اسکیمیک سټروک تاریخچه. دریم شدید لوړ فشار. څلورم د ایورټا د انټایما قسمت د رپچر شتون یا د ایورټیک ډیسیکشن شتون. او پنځم د فعالې خونریزۍ شتون. د مینسیس څخه علاوه د بلې فعالې خونریزۍ شتون لکه PUD پیپټیک السر ډیزیز او یا بله خونریزي. د دې په شتون کې موږ نشو کولی چې دغه درمل وکاروو. دوهم ډول نسبي یا ریلیټیو کانټر انډیکیشنز دي. په دې وخت کې باید موږ د دې درملو ګټه او تاوان وارزوو. په هغه صورت کې چې یو ناروغ STEMI په لوحه مراجعه وکړي او ناروغ غیر اختلاطي وي، ST سیګمنټ الیویشن یې په کمه اندازه وي یا د انفارکشن د اسکیمیا څخه لږه وي، نو موږ نشو کولی چې د دې کانټر انډیکیشنز په شتون کې دغه درمل وکاروو. او برعکس که چېرې یو STEMI ناروغ موږ ته په ډېر یو اختلاطي حالت کې راځي، د انفارکشن سایز یې لوی وي او ناروغ د اختلاطاتو د هارت فیلیر او د مړینې په خطر کې واقع کېږي، بیا موږ کولی شو چې دغه درمل وکاروو، که څه هم چې نسبي یا ریلیټیو کانټر انډیکیشنز موجود وي. دا عبارت دي د ناروغ لخوا په جاري ډول یا دم ګړی د انټي کوګولانټس کارول یا په هغه ناروغانو کې چې INR د 2 څخه زیات وي او یا هم د 2 په اندازه وي.
دوهم د تیرو 2 هفتو په داخل کې د کوم مداخلوي یا جراحي پروسیجر د اجرا کېدو تاریخچه او یا هم د 10 دقیقو څخه زیات د کارډیاک اریسټ په خاطر د سی پی آر د اجرا کېدو یا د ترسره کېدا تاریخچه. دریم د کومې وینې بهیدنې ستونزه په بدن کې. څلورم امیدواري یا پریګننسي. پنځم د افتالمیک هیموریجیک کنډیشن شتون لکه هیموریجیک ډایبیټیک ریټیناپاتی. په هغه ناروغانو کې چې شکر دی او د ریټینا خونریزي ولري په دې کسانو کې هم په نسبي ډول کانټراانډیکیشن موجود دی. بل په هغه ناروغانو کې چې فعال پیپټیک آلسر ډیزیز ولري او بل په هغه ناروغانو کې چې د شدید لوړ فشار تاریخچه ولري خو دم ګړی د درمل په واسطه کنټرول شوی وي. بل په هغه ناروغانو کې چې د ترامبولیټیک ایجنټ سره الرجیک ریاکشن ولري. بل په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 5 ورځو په داخل کې سټپټوکاینز اخیستی وي دوهم ځل دوی نشي کولی چې د یوې هفتې یا د 5 ورځو په داخل کې بیا ځلې سټپټوکاینز تطبیق کړي. او یا په هغه کسانو کې چې د 2 کالو په داخل کې سټپټوکاینز اخیستی وي او د 2 کالو په داخل کې د سټپټوکاینز اخیستل دې باعث کېږي چې په ناروغ کې اختلاطات رامنځته شي او د سټپټوکاینز په وړاندې انټي باډي جوړیږي او دا د سټپټوکاینز اغیز له منځه وړي. نو ځکه باید د 5 ورځو تر 2 کالو په داخل کې دغه درمل ونه کارول شي. هغه کسان چې ترامبولیټیک او یا هم فیبرینولیټیک درمل اخلي په دې ناروغانو کې د بلیډینګ خطر ډیر زیات وي. دې څخه علاوه لکه موږ یادونه وکړه د سټپټوکاینز په وړاندې په 2 سلنه پیښو کې الرجیک ریاکشنز موجود وي او همدارنګه په 4 تر 10 سلنه کسانو کې د دې درمل په وړاندې هایپرټینشن رامنځته کېږي. نو باید موږ تاسو په پام کې ونیسو ترڅو دغه درمل په مناسب ډول وکاروو. او بله خبره دا چې په ځینو کسانو کې خصوصا په هایپرټنسیو ناروغانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په هغه کسانو کې چې د دوی د وینې جریان او ساختمان ډیر ظریف او نرم وي په دې کسانو کې هیموریجیک سټروک رامنځته کېږي او دا په 0.9% ناروغانو کې دغه پیښې رامنځته کېږي او صورت نیسي. په هغه ناروغانو کې چې ترامبولیټیک ایجنټس د اخیستو سره سره پکې د لاندې موارد شتون ولري په هغوی کې باید انجیوګرافي اجرا شي او ناروغ ته پی سی آی او یا هم سی بی جی ترسره شي. لومړی په هغه ناروغانو کې چې ترامبولیټیک ایجنټس پکې اخیستل شوي وي خو له 1.5 ساعت څخه وروسته پکې ST سیګمنټ الیویشن همداسې موجود وي یا له نیمایي څخه ډیر نوي کم شوي باید ناروغ ته ژغورونکی پی سی آی ترسره شي. دوهم په هغه ناروغانو کې چې د ترامبولیټیک ټریټمنټ سره سره پکې بیا ځلې اکلیلي شریان مسدود شي بند شي او یا هم پکې بیا ځلې ST سیګمنټ الیویشن رامنځته شي نو په دې کسانو کې هم باید پی سی آی اجرا شي او انجیوګرافي ترسره شي. په هغه ناروغانو کې چې د انجیوګرافۍ څخه وروسته پکې ترومبوز ولیدلی شو او د پی سی آی لپاره
مناسب نه و نو باید موږ د اوپن سرجري په اساس باندې ګرافټ اجرا کو. کورونري آرچي بایپاس سرجري یا ګرافټ چې ورته وایي دغه باید په هغه ناروغانو کې چې پی سی آی ته مناسب نه وي او یا د سټیمي سره په څنګ کې د چپ بوتین د عدم کفایي او شکر شتون وي نو سی بی جی چایس ټریټمنټ ته باید ترسره شي. کله چې ناروغ له عاجل خونې څخه ایمرجنسي وارډ ته بستر کیږي نو په ایمرجنسي وارډ کې دغسې کسان باید موږ او تاسو په لازم ډول تر څارنې لاندې ونیسو. هغه ناروغان چې د سټیمي د اختلاطاتو یا د مړینې د کم خطر لاندې وي دا کوم ناروغان دي؟ هغه ناروغان دي چې پخوانی ایمای ونه لري یا هغه کسان چې دوامدار چیسټ پین ونه لري یا هغه کسان د سټیمي چې هارت فیلیر نه وي، هایپرټینشن ونه لري او دا یا د زړه بېنظمۍ ونه لري. نو په دې کسانو کې باید موږ د عاجل خونې د مراقبت څخه وروسته دغه ناروغان په عمومي واټ کې بستر کو او برعکس هغه ناروغان چې هارت فیلیر ولري، پخوانی ایمای هیسټري ولري یا د سینې دوامداره چیسټ پین ولري، هایپرټینسیو وي او یا هم د زړه بېنظمۍ ولري باید په اکللي مراقبت خونه کې یا سی سی یو کې بستر شي او تر دوامدار او کنټینوس مینجمنت او کیر لاندې باید ونیول شي. کله چې ناروغ په واټ کې بستر کېږي یو څو موارد دي چې باید موږ ته صحیح پام کې ونیسو. لومړی د ناروغ فعالیت دی. څومره چې د ناروغ فعالیت د بستر په موده کې کم وي همدومره یې اختلاطات کمیږي، د انفیکشن سایز کمیږي او د ناروغ د اختلاطي کېدو مخه نیولی کېږي. دغسې ناروغان باید د لومړیو 6 تر 12 ساعتونو پورې هیڅ ډول اکټیویټي اجرا نه کړي او باید په کټ کې بستر شي او باید آرام وي. هغه ناروغان چې له دې مودې څخه وروسته هغه ناروغان چې له 12 ساعتونو څخه وروسته پکې کوم اختلاط رامنځته شوی نه وي نو موږ کولی شو چې هغوی ته په لومړیو 4 ساعتونو کې په کټ کې یا په چوکۍ کې د ناستې اجازه ورکړو او هغوی ته ووایو چې په کټ کې کیني او خپلې پښې لاندې کوړې کړي. په هغه ناروغانو کې چې دوی ته د ناستې اجازه ورکول کېږي دوی ګټې لري. یو ناروغ د خپل ځان د ښه والي احساس کوي او بل دا چې دې سره د سږو د کیپیلریز فشار ټیټیږي او د آوټپوټ د زړه د بوج څخه ناروغ خلاصیږي، د پریلوډ اندازه کمیږي او په اسکیمیا ناروغانو کې د اختلاطاتو د رامنځته کېدو او د هارت فیلیر د رامنځته کېدو مخنیوی کیږي. په هغه ناروغانو کې چې اختلاطات او هایپرټینشن پکې رامنځته نشي موږ کولی شو چې هغوی ته په 2مه یا په 3مه ورځ په کوټه کې د ګرځېدو اجازه ورکړو او بل دا چې په 4مه ورځ موږ کولی شو چې ناروغ ته د ځان وینځلو اجازه هم ورکړو. په هغه ناروغانو کې چې په واټ کې بستر وي او په 3مه ورځ کې واقع شي نو په 3مه ورځ یا په 4مه ورځ دوی کولی شي چې د 115 مترو یا د 600 فټونو په اندازه په ورځ کې 3 ځلې قدم ووهي او یو لږه اندازه اکټیویټي ترسره کړي. د دې ناروغانو خوراک باید په دې ډول وي چې باید کنسټیپیشن رامنځته نه کړي ځکه چې په دې ناروغانو کې د ځینې درملو کارول همدارنګه د ځینې خوراکونو کارول د قبضیت باعث کیږي او قبضیت او خپله کنسټیپیشن بیا د اختلاطاتو د رامنځته کېدو باعث کیږي. د خوراک په اړه باید په دې ناروغانو کې
تر 4 الی 12 ساعتونو پورې کوم خوراک توصیه نشي، ځکه چې د استفراقاتو او د اسپایریشن خطر موجود وي. دې څخه علاوه باید د دغسې کسانو خوراک د 300 ملي ګرام څخه لږ کولیسټرول ولري، او بل باید د 10% څخه د دوی د کالوري اندازه کمه وي. د دې ناروغانو په خوراک کې باید 55 یا 50 سلنه کاربوهایډریټس وي، او داسې غذا باید دوی وکاروي چې په هغه کې د پوټاشیم، د مګنیزیم او د فایبر اندازه زیاته وي، او برعکس باید سوډیم پکې کم وي. دې څخه علاوه د شکر ناروغان چې سټیمي لري، په هغوی کې باید د خوږو شیانو د کارونې څخه ډډه وشي. ټول هغه غذاګانې چې د کنسټیپیشن باعث کیږي باید موږ ونه کاروو، ځکه موږ یاده کړه چې د کمپلیکیشنز باعث کیږي، او په دې کسانو کې د ډیفیکیشن د غوط پر مهال باید بیډ سایډ کموډ وکارول شي، او د قبض په شتون کې باید سوډیم سولفو سکسینیټ وکارول شي. که چېرته ناروغ همداسې کنسټیپیټډ پاتې شو، نو بیا کولی شو چې لګزیټیو څخه استفاده وکړو. چون دا ناروغان همیشه ناراحته وي، د رواني حملې ښکار وي، نو په دې ناروغانو کې باید موږ او تاسو ځینې دواګانې وکاروو تر څو ناروغ موږ روحاً آرام کو، او دا د ناروغ د حملې په کنټرول کې، د ناروغ د ګیلو په کنټرول کې رول لري. دغه درمل بینزو ډایازپینز په نوم سره یادېږي، لکه ډیازپام 15 ملي ګرام، اوکسازپام 15 الی 10 ملي ګرام، او یا هم لورازپام نیم تر 2 ملي ګرام په ورځ کې 3 یا 4 ځلې کارول کیږي، او موږ کولی شو چې د شپې ډوز هم وکاروو او استعمال کړو. کله چې ناروغ په واټ کې بستر کیږي، د خوراک، د څښاک، د خوب څخه علاوه باید ځینې درمل په دوی کې وکارول شي، لکه آنټي ترومباټیک اجنټس لکه اسپیرین. دې سره په څنګ کې کلوپیډوګریل چې دا هم د پلټلیټ د اګریګیشن مخنیوی کوي. دې څخه علاوه ګلایکوپروټین ریسپټر انهیبیټرز دا هم کارولی شو، په ځانګړي ډول په هغه ناروغانو کې چې دوی ته پی سی آی اجرا شوی وي. موږ کولی شو چې پراسوګریل یا کیکاګریلور یا د هغې څخه علاوه د ګلایکوپروټین اخیزونه هې کوونکي موږ وکاروو. تاسو کولی شئ چې دلته یې ډوز او نور موارد څخه استفاده وکړئ. د بستر په موده کې موږ کولی شو چې هیپارین هم وکاروو. هیپارین هغه درمل دي چې د ترومبین ضد خواص لري، او دا د بستر په موده کې کارول کیږي. د ترومبوز د انکشاف او د ودې څخه مخنیوی کوي، او د هغې مودې پورې چې ناروغ په واټ کې بستري باید تطبیق شي. په هغه ناروغانو کې چې د قدمي جدار انفرکشن ولري، د چپ بطین شدیده عدم کفایه ولري، هارت فیلیر ولري، یا د امبولیزم هیستري ولري، او یا هم د زړه په داخل کې ترومبوس ولري، او یا هم اوزیني فیبریلیشن ولري، په دې کسانو کې باید موږ انټیکوګولانټس وکاروو، لکه وارفرین تر 3 میاشتو پورې، ځکه په دې خلکو کې د اختلاطاتو رامنځته کېدل زیات وي، او برعکس په هغه کسانو کې چې نوموړي موارد ونه لري باید ونه کارول شي.
بیټا بلاکر دواګانې تر 2 کلونو پورې کارول کیږي. موږ تاسو یاد کړه چې 50 تر 100 ملي ګرام په ورځ کې 2 ځلې تر 2 کلونو پورې کارول کیږي. په هغه ناروغانو کې چې دوی زیات عمر ولري، د وینې فشار ولري، د زړه عدم کفایه او یا هم د قدمي جدار ایمای ولري، په دې کسانو کې د رنین، انجیوټنسین او الستران سیستم نهي کوونکي ایسی انهبیټرز ډیر مهم دي او دا د اختلاطاتو د رامنځته کېدو او د هارت فیلر او د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. یو شمېر نورې دواګانې هم کارول کېږي. کله چې بیټا بلاکر دواګانو سره اغیز موجود نه و، موږ کولی شو چې د کلشیم انټاګونیسټ وکاروو او یا هغه کسانو کې چې دوی ته بار بار متکرر چیسټ پین پیدا کېږي، موږ کولی شو چې د کلشیم بلاکر سره یو ځای نایټریټس هم وکاروو تر څو د ناروغ ګیلې له منځه لاړ شي او ناروغ ښه شي. درنو محصلینو، دا و د نن ورځې لیکچر تاسو ته وړاندې شو. انشاءالله په راتلونکي لیکچر کې به د سټیمي یا د اکیوټ ایمای په اختلاطاتو باندې له تاسو سره خبرې لرو. مننه، ښه وختونه.